تازه خبر له درهم څخه یو ځل بیا د طالبانو او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. له درهم څخه تازه معلومات دا دي چې دغلته یو ځل بیا وقفه‌ای جګړه پیل شوه او د درنو ډزو غږونه اورېدل کیږي. په دغه ویډیو کې چې له محل څخه یې د زاویه نیوز یو لوستونکي راستولی، پکې لیدل کیږي چې د افغانستان لوري ته بار وړونکی موټر د ساحې د تخلیې په حال کې دی. زاویه نیوز ته له درهم څخه په رسېدلي تازه ویډیو کې ښکاري چې دغلته طالبان او پاکستاني ځواکونه یو ځل بیا پر یو بل سپکو او درنو وسلو ګوزارونه کوي. دوستانو، دا و د ورځې